په حسنه کې علما وایي چې ټول هغه شیان په دنیا کې چې د آخرت دپاره ګټور او مفید دي شامل دي. ښه درسته او صحیح او سالمه عقیده او فکر دا د آخرت دپاره ضرور دی. ښه اعمال، ښه اخلاق دا د آخرت دپاره ضرور دي. یعنی دا هغه د دنیا کارونه چې آخرت کې موږ او تاسو ته ګټور او مفید تمامیږي دا هم په دې حسنه کې شامل دي. په حسنه کې هغه ډاډمن ژوند، هغه اطمئنان او سکون چې د هغې په نتیجه کې انسان په ښه شکل د الله تعالی عبادت وکړي، د هغې احکام ترسره کړي، په هغې باندې عمل وکړي او په هغې باندې ورته عمل کول اساني، په نیکیو باندې عمل کول اساني او په بدیو باندې ورته عمل کول سخت شي، دا هم حسنه ده. او که چېرته دا کار سرچپه شي چې بدي کې ښه ډېرې لارې دي درته او چې نیکي کې نو دغه در باندې راتنګی دایره، نو دا بیا د انسان دپاره لکه یو قید او یو دغه ده. نو محترمو دا دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا عادي دعا نه ده. په دې حسنه کې دا ټول شیان او دینا علاوه نورم ډیر شیان شامل دي.